السلام علیکم ګران دوستانو، رنګریز الفتح مې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. ګرانو دوستانو، ډېر ورونه او ډېر یوټیوبران دا ستونزه لري چې څنګه خپل واچ ټایم په یوټیوب کې چک کړي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو راشو یوټیوب ته خپل واچ ټایم چک کړو، نو موږ تاسو راځو دا لیکچر جوړ کړی. ډېر ورونه خپل واچ ټایم چک کوي خو هغه صحیح طریقې سره نه چک کوي او واچ ټایم اکثره وخت غلط چک کېږي. مطلب یا د یو ورځې چې کوي، یا د ویکلی چې کوي، یا د هفتې ورځې چې کوي، یا د یو هفتې چې کوي. نو په دې اساس موږ ته ډېر ورونه درخواست کوو چې یاره سرجي موږ ته دا د یوټیوب دا طریقه وښیوه چې څنګه موږ خپل واچ ټایم په یوټیوب کې چک کړو. نو راځو موږ ګورو. اول به تاسو یوټیوب ته راځئ، مطلب براوزر نه چې هر براوزر تاسو به خپل یوټیوب چینل ته راځئ، خپل یوټیوب چینل به خلاصوئ او بیا به هغې نه وروسته موږ تاسو ځو سکو د یوټیوب چینل واچ ټایم ګورو. راځو زه خپل چینل خلاصوم. سرچ کې زه ورته لیکم چې اورنګزیب الفتح. اورنګزیب الفتح زما چینل نوم ده. زه خپل د چینل واچ ټایم ګورم. دا زما چینل ده. نو زه خپل چینل ته راغلم، زه خپل چینل خلاصوم. دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل سره نوي یاستئ نو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کلیک کړئ تر څو تاسو ته په راتلونکي کې د نوي ویډیوګانو په اړه معلومات شي. دا زما چینل ده. نو څنګه کولی شم خپل د چینل واچ ټایم چک کړم؟ سبسکرایب خو ښکاري، مطلب دلته 212 سبسکرایبه دي. همداشان نو زموږ ورځو واچ ټایم چک کوو. یوټیوب سټوډیو ته به ورځو، سټوډیو باندې به کلیک کوو چې یوټیوب سټوډیو خلاص شي. دوستانو چینل سبسکرایب کړئ ځان سره. نو راځو دلته موږ تاسو ته د یوټیوب سټوډیو خلاص شو. دلته موږ تاسو خپل واچ ټایم ګورو چې زموږ تاسو واچ ټایم څومره ده. دوستانو ډېرونه راځي واچ ټایم ګوري خو په صحیح طریقې سره نه ګوري. نو په اول قدم کې به موږ تاسو انالیټکس باندې کلیک کوو. کله چې موږ تاسو انالیټکس باندې کلیک کوو نو دلته موږ تاسو دا زموږ چینل سټریسیو خلاصېږي. ګورئ ځینې دوستان وایي چې ولا دا ځای ګوري چې زما واچ ټایم 93.4 ساعت ده. دوستانو دا هم صحیح ده، واچ ټایم ده، خو دا به موږ تاسو وګورو چې څومره وخت واچ ټایم ده. دلته ګوره لاست 28 days، یعنې د 28 ورځو کې موږ تاسو دلته واچ ټایم شوی. دا ګوره 2.9 کې زموږ ویوز دی، نو دا هم د لاست 28 days دی. او 314 پلس نو دا سبسکرایبر دا هم د 28 ورځو ده. نو موږ تاسو که وغواړو چې موږ واچ ټایم صحیح طریقې سره چک کړو چې زموږ څومره واچ ټایم دی، موږ به راځو مور ته. دوستانو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ ځان سره، مننه. راځو ورته. دا ګوره دا زموږ ستاسو واچ ټایم ده چې دلته هم ګوره زما د چینل واچ ټایم څومره زیات شوی په دې وخت کې. نو دا ګوره ټول لایف اپډیټ ده. دا هم ګوره دلته لاندې راشه ګوره لیکلی موږ ته چې مطلب ټوټل لیکلی بیا دلته ګوره 93.4. نو دوستانو دا هم صحیح نه ده، دا هم زما ټوټل واچ ټایم نه ده. راځو به موږ تاسو سلیکټ میټرکس ته، سلیکټ میټرکس باندې به راځو مور میټرکس ته. مور میټرکس به موږ تاسو دلته راځو واچ ټایم هاورز باندې به کلیک کوو. دوستانو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ او شیر کړئ خپل دوستانو سره چې ټول ورونه خبر شي. نوي یوټیوبران دي افغانستان کې، بالخصوص نوي یوټیوبران دي، نه پوهېږي چې څنګه خپل واچ ټایم چکو. کله چې موږ تاسو نو دې ته راغلو دا هم بیا ګوره هماغه صفحه غوندې خلاصېږي، همالته ګوره 93 ساعته. اوس راځو موږ تاسو دلته لاست 28 days دا به موږ لرې کړو. دلته موږ تاسو شو 315 لاست 365 days. Select the last 365 days and see what is your total watch time. نو دوستانو دلته اوس راشئ تاسو خپل واچ ټایم وګورئ. خپل چینل به داسې کوئ. اوس راشه ګوره زه ګورم زما ګوره ټوټل واچ ټایم 220.1 ساعت، یعنې زما ټوټل واچ ټایم چې ده 220.1 ساعت ده. او 201 سبسکرایب مې دي او تقریبا 10,000 او 101 زما ویوز دي. 10,000 زما ویوز دي. نو دوستانو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ خپل واچ ټایم چک کړئ. دا صحیح طریقې ده. که موبایل کې تاسو سټوډیو ته ځئ نو یوټیوب وایي چې زما سټوډیو مشکل لري، نو دلته راځئ. دا چې ده صحیح واچ ټایم تاسو څخه ګورئ. زما په دغه وخت کې چینل شروع کړی او په دغه وخت کې مې پې کار شروع کړی. ګوره دې ځای کې چینل څومره کار شوی، بیا دلته څومره کم شوی، بیا دې ځای کې څومره ډېر شوی. همداشان ګورئ اوچته ښکاري درته دې ځای کې څومره کار شوی ده. اوس فعلا ګورئ زما په 2020 ورځ کې یعنې د اګست د جون نو څومره کار زما چینل باندې شوی. ګوره څومره واچ ټایم، څومره ویوز، دا ټول موږ ته څه کوي لایف ښایي. نو دوستانو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لیکچر چې ډېر دوستانو دا تقاضا کوله چې موږ ته زموږ د واچ ټایم په اړه
معلومات راکړه. نو دا د واچ ټایم څنګه چې موږ تاسو کولی شو په یوټیوب کې خپل واچ ټایم چیک کړو. نو که ویډیو مو خوښه شوی چینل لایک کړئ، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.